السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو مونږه په لومړني درس کې د اوداس تعریف او همدارنګه د اوداس حکم او د ارکان او فرایض لوستلیو. نو نن دوهم درس دی او د دوهم درس عنوان چې دی هغه شروط وجوب الوضوء، شرطونه د واجب کېدلو د اوداس. یعنی نو واجبېږي اوداس مگر په هغه کس باندې چې دغه لاندې شرطونه راتلون کې شرطونه هغه کې پوره شي. دا هغه څخه لومړنی چې دی البلوغ دی. فلا يجب الوضوء على الصبي، یعنی په بالغ باندې اوداس چې دی واجب دی او همدارنګه په ماشوم باندې چې دی اوداس نه دی واجب. دویم العقل عقل دی. فلا يجب الوضوء على المجنون، همدارنګه نه دی واجب اوداس په لیونی باندې. دریم الاسلام اسلام دی. فلا يجب الوضوء على الكافر، نه دی واجب اوداس په کافر باندې. څلورم القدرة على استعمال الماء الذي يكفي لجميع الأعضاء، قدرت او توانایی د په استعمال د اوبو باندې هغه اوبه چې ها کافی وي د ټولو اندامونو لپاره. او کچیر ته قادر نه و په استعمال د اوبو باندې بیا چې د اوداس په د باندې نه دی واجب. همدارنګه کچیر ته قادر و په استعمال د اوبو باندې لیکن نوې د اوبو د لپاره د اندامونو لپاره کافی بیا اوداس ور باندې نه دی واجب. پنځم وجود الحدث الاصغر، کله چې وړه بیا اوداسي موجوده وي په دغه وخت کې بیا اوداس واجب دی. او شپږم خلوه من الحدث الاكبر، او د حدث اکبر څخه چې دا خالی وي یعنی غسل ور باندې نه وي وخته. نو نه دی کافی او د هغه کس لپاره چې هغه باندې واجب دی غسل. وم چې دی ضيق الوقت، د وخت تنگسیا ده. خو کچیرته وخت چې دی پراخوي نو بیا چې دی اوداس فورا چې دی نه دی واجب، بلکې تاخير پکې جایز دی په اوداس کې.